سلام لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې د نویو کورسونو په باره کې غږیږم چې بالکل فری دي. مخکې دا کورسونه پیډ وو، یعنی فری نه وو. دا چې ولې فری دي، لیدونکو تاسو ته بهتره معلومه ده اوس چې کوم حالات روان دي په ټوله نړۍ کې. یو وایرس خپور شوی دی چې د هغې له وجې هر کس قرنطین دی. هیڅوک بغیر له ضرورته د کوره بهر نشي وتلی. نو له دې وجې ډېر زیات پوهنتونونه دي، ډېر زیات آنلاین پورټلز دي، ډېر زیات کریټرز دي کوم چې خپل مخکني کورسونه چې پیډ ول یعنی فری نه ول هغه یې فری کړي دي او یا یې پې ډېر زیات ډسکاونټ ورکړی دی. نو دا یو ښه چانس دی، په کورونو کې یاستئ او غواړئ چې څه یاد کړئ، نو له دې فری کورسونو نه فایده واخلئ. نو مخکې له دې چې دا فری کورسونو ته ورشو، تاسو باید یوه وعده وکړئ. هغه وعده دا ده چې تاسو باید دا ویډیو کم از کم له 2 کسانو سره شریکه کړئ، ځکه په دې ویډیو کې ډېر ګټور معلومات پراته دي. نو که وعده پوره کوئ، مخکې ویډیو وګورئ. نو ورځو هغه کورسونو ته چې مخکې پیډ وو یعنی فری نه ول، اوس فری دي. وشو لیدونکو مختلفو کټګریانو کې دا فری کورسونه دي. مثلا ډیجیټل مارکیټینګ پکې شته، SEO یعنی سرچ انجن اپټمایزیشن لري. جیم که څوک د جیم شوقیان وي، جیم شته دی پکې. یوګا پکې شته، پروګرامینګ پکې شته، لیډرشپ پکې شته، مینجمنټ پکې شته، فوټوګرافي پکې شته. ډېر زیات کورسونه دي چې دا فری دي. نو څه ناڅه به ستاسو د انټرست په اړه هم پیدا شي. نو راځو لومړنی کورس چې دا د ساینس آف ویل بینګ فرام د ییل یونیورسټي. د ییل یونیورسټي د ټولو نه مشهور کورس دی. زه دا کورس هر کس ته ریکمنډ کوم، یعنی ځان پکې انرول کړئ. زه خپل هم په دې کورس کې انرول یم. نو تاسو ته هم وایم چې دې کورس کې ځان انرول کړئ تر څو ډېره زیاته فایده ترې واخلئ. اول به زه انرول طریقه تاسو ته وښیم، بیا به راشو د دې نورو کورسونو په اړه به هم خبرې وکړو. ګوره دا لینک به زه په ډسکرپشن کې پرېږدم، هغې باندې تاسو کلیک وکړئ. داسې پیج ته چې کله راغلی را به شي انرول فار فری، دې باندې به کلیک وکړئ. هغې نه بعد به تاسو ته دغه د نوم او د پاسورډ هغه راشي. مثلا زه نوم ورکوم یاسر. دلته مو خپل ایمیل ورکئ، دې کې ځان ته پاسورډ انتخاب کړئ. جاین فار فری دې باندې به کلیک وکړئ. سیو کوئ نه سیو کوئ خپل هم خوښه ده. سیو وکړئ تر څو تاسو بار بار پاسورډ د لاګین کېدو په وخت کې نه ورکوئ. ګورئ دلته زمونږ یو اکاونټ کریټ شو، یاسر. ښه کله چې دا پاپ اپ راغی، ګوره 2 آپشنې دي تاسو دي. یو دا دی چې تاسو سرټیفیکیټ اخلئ، نو هغې دپاره به تاسو دا $9.40 پیمنټ کوئ. او بل آپشن دی فل کورس وذ نو سرټیفیکیټ، یعنی سرټیفیکیټ نشته خو نو ټول اکسس فل کورس درکوي. نو زمونږ که مطلب زده کړه وي، سرټیفیکیټ هم نه وي، نو دا زمونږ دپاره کافي دی. کنټینیو باندې کلیک وکړئ. ګورئ دلته مو خپل معلومات ورکئ. اکوپیشن چې محصل یې، کار کوي چې دی صرف ولیکئ سټوډنټ. ایکسپیرینس لیول، انټرني یا ټریني ما، امپلایر یوه اداره ولیکئ، پروا نه لري. ډیګري مثلا بیچلر لیسانس یاستئ، یونیورسټي ولیکئ. میجر فیلډ یعنی لیسانس هم په کومه رشته کې کړی دی. مثلا زه لیکم بزنس مې ولیکه. اکوپیشن سټوډنټ دې کې هم ورکئ. انډسټري، ټیکنالوجي. صرف دا دومره اړین نه دی، صرف یې فل کړئ. کنټینیو باندې کلیک وکړئ. ګورئ هغې نه بعد تاسو ته داسې پیج راځي. ګوره دلته اوورویو ورکړی دی، 10 هفتې کورس دی، خو دا تاسو پورې اړه لري چې څومره یې وخت کې کوئ، کولی شئ. سټارټ باندې کلیک وکړئ. دې نه بعد دا ګورئ ستاسو کورس د دې ځای نه سټارټ کېږي. کلیک د سایډ بار آیکن ټو اوپن لیسن لیسټ اینډ نوټس. اوکې ګاټ اټ. دا سایډ بار ښیي. ګوره دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته دا راځي. نور سایډ ته هم ټول چې کوم کورس دی د یوې هفتې لپاره دا ټول پکې دي. دا ګوره ویډیو سټارټ ا نیو جرني ده.
صحیح ده. دا دویمه ویډیو، دا دریمه ویډیو همداسې دا ټول د دې یوې هفتې ټول درس هم دی. دې کې ویډیوګانې دي، دې ځای کې تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ. ګوره لیکچر هم ډاونلوډ کولی شئ، د هغې کوم سب ټایټل چې دي هغه هم را ډاونلوډ کولی شئ، کتلی هم شئ. دې ځای کې ځان ته ګوره چې ویډیو هم داسې روانې وي، سیو نوټ چې کوم ځای ستاسو خوښېږي دغه ځای کې تاسو نوټ هم ځان ته برابرولی شئ. یعنې مکمل کورس یې همداسې د یوې هفتې چې مکمل کړو، بیا بلې هفتې همداسې. صحیح ده. دویم دا نور کورسونه به ته صرف وښیم. ګوره مشین لرنینګ چې کوم دی دا یو ډېر یو له ښو کورسونو څخه دی مشین لرنینګ. نو د پروګرامینګ والا ته زه دا کورس ریکمنډ کوم. دا هم مخکې فری نه و، اوس فری دی، د محدود وخت لپاره دی البته. دریم بلاک چین ریولوشن سپیشلایزیشن، که د بلاک چین ټکنالوژي سره څوک علاقه لري نو دا هم یو له ډېر ښو کورسونو څخه دی، دا هم فری دی. مثلا الګوریتم دی، الګوریتم پارت 1، الګوریتم پارت 2. که چېرته تاسو پروګرامینګ وایي نو تاسو پوهېږئ چې الګوریتم څومره ضروري دي، دا هم فری دی. ګوره دا د هارورډ یونیورسټۍ کورسز دي. ګوره هر یو کورس که تاسو غواړئ چې کولی شئ، ویو کورس باندې کلیک وکړئ، بس ټول درته راځي. دا هم یو لینک دی، دې کې که تاسو غواړئ مثلا د یو مشخص یونیورسټۍ نه وکړئ، د هر یونیورسټۍ کورسونه دې کې ټول پراته دي. لینک به زه په ډسکرپشن کې تاسو ته پرېږدم. دا ګوره ویډیو مارکیټینګ کورس دی. همداشان که څوک غواړي چې انګلیش زده کړي یا بله کومه ژبه زده کړي، دې کې هم شته دی. دا ګوره دې کې مارکیټینګ دی، ټول فری دي. لیدونکو دا ټول کورسز چې کوم دي فری دي. دا هم د ژبې زده کولو لپاره یو کورس دی. دا کورسونه ډېر زیات. دا ګوره دې کې فوټوګرافي ده فار سوشل میډیا، سټرانګر د جیم لپاره دي، همداسې مخکې ځئ. دا انډرایډ ایپ ډیولپمنټ دی، ډېر زیات کورسز دي. نو لینک به زه په ډسکرپشن کې پرېږدم. بیا هم درته وایم چې دا د محدود وخت لپاره دي. که چېرته دا ویډیو تاسو په مستقبل کې ګورئ نو مبارکي درته وایم، ځکه چې تاسو د کرونا نه روغ خلاص شوي یاستئ. حتما د دې چانس نه استفاده وکړئ او دا کورسز ووایئ. مننه د وخت نه مو.